دا دغه پیډي اگر بینم که نابینا ہو چاہ است اگر بینم که نابینا ہو چاہ است اگر خاموش بنشینم گناه است. نن زموږ مثال د ړندیانو دی، د ګناهونو مثال د څا دی. شاعر وایي زه ناست یم، ړوند را روان دی، مخکې لو کنده ده، په دغه وخت کې که زه خاموشه سم چې پر ده غږ ونه کړم چې مخکې مه راځه، څا دی، پاڼ دی، کنده در لوېړې، نو بیا ګناهکاره کېږم. موږ یې مولا کشف کیانو د خبر نه، موږ ته څوک پر خبرو تنخوا راکوي، بلکې برعکس منفي تاثیرات هم راته لري د دنیا په ژوند کې. خو هغه د دغه د ړانده کیسه ده. اگر بینم که نابینا هو چاه است که زه ګورم چې ړوند را روان دی لکړه ورسره د مخ کې پاڼ دی. اگر خاموش بنشینم ګناه است که په دغه وخت کې زه خاموش پاته سم ګناهکاره یم. دا زموږ د ګناه په خاطر درته ګډ اول خطاب مو ځان ته وي، بس دغه یې خلاصه ده. یو پر بل سر نه سره لرو، ګرده یو باغ ملوي بس. عالم که عالم دی په دې ټولنه عالم دی، ټولنه نه تا څوک څه کوي، دا خلک دې اوس ولاړ شي دا ممبر څوک څه کوي، خو دا هغسې وي یو پر بل سر نه لرو سره. یوه کیسه ده، نو خبره چېشته راله ها یا ایها الذین واتقوا فتنه، دا داسې فتنې څه ځان وساتئ چې عذاب یوازې تر تاسې پر نه دی محدوده. واعلموا ان الله شدید العقاب، په دې پوه سئ که مو داسې ګناهونو ته لاس واچوئ چې هغه عذاب یوازې تاسې ته نه رسېدی، عام عذاب راځي، الله عز وجل سخته سزا ورکوونکی ذات. دغه بې حیایي، دا فحشي، دا بې پردګي ختمه کوي. بیا به ملا صاحب هم پکښې سوځي، بیا به صوفي لالا هم پکښې سوځي، بیا به حاجي صاحب هم پکښې کني حاجي صاحب خوا دې څه پیاول نیولی د خدای خواره کوي بل کار نه کوي. وایي نه، اوس نو سوال پیدا سو، موږ ته اوس به ځینې وختونه دا خبرې به داسې نو کې وسا سره وکړو. سوال دا پیدا کېږي چې په قرآن کې الله پاک فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، یو ګناه پورته کوونکی کس د بل کس پیټې نه پورته کوي، نه پورته کوي یو بار اخیستونکی کس بار د بل کس، یعنی هر شخص په خپلو ګناه باید ونیول شي. سوال پیدا کېږي که نه دی؟ تا یې لیدلي ګناهونه په ټولنه کې 10% کسان کوي، بالا یې نه کوي. دا فحشي و عریاني و بې حیایي ګرده خلک نه کوي، دا 10% کسان کوي، دا 10% کسان کوي، دا 80% ولې په دې عذاب نیول کېږي؟ زما یې څه ګناه؟ زه خو غریب سړی یم، سهار خپل دوکاندارۍ ته ځم، ماښام راځم، ما څه ګناه کړې ده؟ ما خو دا ګناه نه ده کړې، زه ولې ټینګېږم؟ جواب دا دی چې دا چې موږ وایي الذین ظلموا منکم خاصه، چې یوازې دا ګناهکارانو ته نه رسېږي، پر چا هم راځي؟ پر بې ګناه. دلته د بې ګناه ثمره دغه دی چې دغه ګناه دې نه ده کړې، امر بالمعروف دې ترک ولی دي، تم په حقیقت کې ګناهکار یې. سرم په خلاصه په دې جواب دا سو چې دا موږ بې ګناه بولو، دا هم چېش نه دي بې ګناه نه دي، دې هم یو ګناه کړی، دغه ګناه چېش ده؟ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر ځای ترک ولی ده. نو ګوره دا کسان ګناهونه کوي، یعنی یو فحشي و یو بې حیایي راولي. هغه نور کسان چې خاموشه دي هغوی بیا دغه ګناه کړی دي چې تر لاسه یې نه نیسي. نن دې خاموشي زموږ بیا ډله غرقه کړل. نن یوازې ملا صاحب ګډ دي، چا کړي دي؟ ملا صاحب یې ورمخته کړی دي، که اوښۍ دي که پخکې ده که اوښ دی، کار شري ملا صاحب یې ورمخته کړی. دا د دین خبره خو ما ته هم کولی شم. زه خو ستا واده ته نه سم درتلی چې ته هلته کشران په ودو کې سره ایسته ودوري کوې، زه خو نه سم درتلی. اسې هم په ټولنې کې ملا صاحب بس قدر نه لري، نه څه قدر لري الا ماشاءالله. دا خو په تا کېږي، دا خو په هغه کسانو کېږي چې واګو چار یې په لاس کې دي، واګو چار یې په لاس کې دي. دا شی منع کوي. بیا چې عذاب راغی بیا راځي. حدیث شریف کې راځي چې کله یو قوم په داسې ګناه اخته سي، هغه نور خلک ورته ګوري، غږ نه ورته کوي. حال دا چې قدرت هم لري چې دا منکر منع کړي. وایي په داسې عذاب به الله مبتلا کړي، داسې نیستي به در باندې مسلطه کړي، حباره یو مرغه دی، حتی ان لتموت الحباره فی وکرها. داسې نیستۍ به در باندې راسي، حباره یو مرغه دی، دی ډېر اوږد مزل کوي. دا توتکۍ موتکۍ و دا سپېرکونډکې و چې رندکانو چې وکړي دا ډېر لږ مزل کوي، دا طرف هلته شوس. حباره یو مرغه دی چې په سوونو میل مزل کوي. حباره مرغه به په 100 میلو مزل وکړي، بیا به هم د لوږې په خپلې ځالګۍ کې مړ شي. دومره مزلونه به وکړي، لا به شی نه پیدا کړي چې ویې خوري. دغه دی هغه ځای. تاسې په خطبه کې ګوره، دا د خطبې احادیث خاص حدیثونه دي. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدی، چا چې په تاسې کې ناروا عمل ولیدي په لاس دې ختم کړي.
فإن لم يستطع کې چیرې د لاس توانو طاقت نه درلودی، توپک نسته را سره، توپک والا نه یم، اقتدار والا نه یم، حاکم نه یم، قاضي نه یم، څارنوال نه یم، ملکي سړی یم. فإن لم يستطع که د توانو طاقت نه درلودی فبلسانه ژبه استعمال کا. ای موږ ملکي خلک په ژبه وایو. فإن لم يستطع که داسې د فتنو وخت راغی چې ژبه هم چا نس وښورولی فبقلبه. فإن لم يستطع فبقلبه. دغه در خو وکړي چې په زړه کې نفرت ځینې وکړه. ته نو مه ورسره غورځه باره چې حاجي کاکا هم ورسره اخته دی، ته خو نو پت ورته وایي دی کار دی. په لاس کې نس یې منع کولی، په ژبه کې نس یې منع کولی، په زړه کې خو نفرت ځینې وکړه. یو 2 رکعاته نفل وکړه، الله ته په سجدې کې خواست وکړي چې یا الله زه ځینې بېزاره یم، انی بریء مما یعملون. خدای دا قوم چې په کومه ناروا اخته دي، خدای زه ځینې بېزاره یم، ما د دوی په ګناه مه نیسې. نو عرض مې څه درته کوي عزیزانو، خبرې پر بله ولاړه شي. عرض مې دا درته کوي چې کامیابي، وحدت، یووالی، اتحاد، اتفاق، خوشحالي، امن، دا ترچیش پرې دا الله عز وجل په قرآن کې راښولي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. راسئ قرآن ته غاړه کښېږدئ، د الله د رسول سنت طریقو ته غاړه کښېږدئ. ولا تولوا عنهم. مخ مه اړوئ چې پر بله ځغلی. نن زموږ خلک پر رواجو روان دي، پر عنعناتو روان، پر کلتور روان دي. وایي دا زما پښتني کلتور دی، د الله ولی اسلام د پښتونتوب تابع نه دی. پښتونتوب راخلي د اسلام تابع به کوې. حدیث شریف کې راځي الناس العرب. په نړۍ کې تر عربو اصل انسانان نسته. هغه عرب راله اسلام ته تسلیم سول. ته د پښتون نارې وایي دا زما پښتو ده او دا زما کلتور دی، دا زما عنعنه ده. د الله د رسول د کتاب او د الله عز وجل د کتاب او الله د رسول د سنت په مقابل کې هېڅ عنعنه نه چلېږي. خدای بنده دا زموږ کلتور دی. دا ډول خو موږ د وخت وو، وهایه خپل ډول وه، درې وه، چا درتول چې مې وه. لیکن تو خو فحشا راولې، تو خو ناروا راولې، تو خو دا زما کشران را خرابوي، دا نوي نسل دی، دا زموږ نهالان را خرابوي. دی که نه دی یو خبره ده، دا یو درد دی، یو حال دی. ولا تولوا عنه. مخ مه ګرځوئ وانتم تسمعون. حال دا چې تاسې خبرې مه اورئ، خبرې مه اورئ. نو دا کیسې دي عزیزانو. هر کس از دست غیر ناله کند، هر کس از دست غیر ناله کند، سادی زی دست خویشتن فریاد. سادی شرازی وای نن چې وګورم ګرد د خلک د بل چا څه ګیلې کوي، ورور داسې راسره وکړه، اکا داسې راسره وکړه، دا مسایه داسې راسره کوي، دا باندې خلک ظلم راسره کوي، قرضې مې پر باندې دیني را کوي. هر کس از دست غیر ناله کند. نن هر سړی د غیر د لاسه څه فریاد شکایت کوي. سادی زی دست خویشتن فریاد. سادی نن د خپل ځانه څه فریاد کوي. کافران دي، وایي کافران دي. دا خو به د کافرانو واده نه وي، د الله بندګانو. دا خو به د مسلمانانو واده وي، دا خو به د پښتنو واده وي، نه د اسلام چې ځان په صحیح معنی حمایت کوونکي بولي. دا څنګه ودی؟ دا څنګه کوزدي دي؟ دا څنګه فاتحې دي؟ څومره مخکې یو فاتحه وه، ما مخکې مسله درته ویلې ده، فتاوی علمګیر کې راوړي دي. د فاتحې په وخت کې پر دا دروازې باندې کښېنستل، دا 15-20 ځوانان چې ناست نه پورته څه وکړه، ښکته څه وکړه، خدای مو راولي، خدای مو راولي. دا لیکلي دا کار مکروه دی. د دې خوا چې ورننوتلو ما ورته ویل دا کار ښه کار نه دی، دا باید ایسته شي. دا خوا چې راوتلو ته په خدا باور وکړه، بیا مې ورته ویل ما دا کار نه دی برابر، دا مکروه بللی دی. پلار چې خپل چوکۍ واخلي هلته کښېني، نیولا که د دې خوا تاثیر کوي، نیولا که د خوا تاثیر کوي. نو څه وکړو؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. دا د پیغمبرانو آه دی. موږ زه په دې قوم څه وکړم خدایه چې په خبره نه پوهېږي. علماو لیکلي دي سماع اورېدل دا 4 قسمه دي. دا اورېدل دي که نه دي؟ دا 4 قسمونه لري. یو اورېدل د کافرانو دي، بل اورېدل د منافقینو دي، بل اورېدل د ګناهکاره مسلمانانو دي، بل اورېدل د سوچه مسلمانانو دي. کافران څوک دي؟ حق اوري، د حق چغه اوري، قرآن و سنت اوري. تاسو وګورئ نن دنیا ټوله داسې په یوه جال کې راګرده، انټرنیټ دی او پلانکی دی او پلانکی دی او پلانکی دی. کافران هر څه ویني نن سبا. داسې نه دی چې اروپا ته اسلام نه دی رسېدلی، امریکا ته اسلام نه دی رسېدلی، چین ته اسلام نه دی رسېدلی. هر څه چې غواړي وربټنې کته ته راځي. ملګري مې زنګ راته حدیث شریف راوښه، وایي خالي یو تورې راوښه. ګوره دا څونه وسایسو، خالي وایي یو تورې راوښه. نصیح ده مالدار،
یو توری چې ورکې تا ته پر حدیث په لاس درکوي. یو د کافرانو اورېدل. کافران هغه انسانان دي چې حق اوري لیکن د حق د پوهنې کوشش نه کوي. یوه درجه حق اوري. نن ټوله کافرانو حق لیدلی دي لیکن د پوهې کوشش نه کوي. نه غواړي چې په دې قرآن او سنت ځان پوه کړي. کافر دی. ایمان او عقیده هم نه باندې لري. دا دعا عمل هم نه باندې کوي. دا درې داسې سیمه دا د کافرانو سیمه ده. دا د کافرانو سیمه ده. دا د کافرانو اورېدل دي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. دا هغه خلکو په شان مه کېږئ چې دوی وایي موږ واورېدل لیکن په حقیقت کې نه دي اورېدلي. دا چې اوري عمل نه کوي دا دغه شی وایي موږ واورېدل لیکن دوی نه دي اورېدلي. اورېدل خو هغه ته وایي چې کټ ځینې وار. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دغه کتاب دی چې شک نسته پکښې. حق کتاب دی. دا هدایت دی د پرهیزګارانو دپاره. په دې اوله مرحله کې سوال پر سوی دی چې قرآن اوس خالي د متقیانو دپاره هدایت دی؟ قرآن خو عالمي کتاب دی. قرآن خو آسماني کتاب دی. قرآن خو د هر بشر دپاره هدایت دی. دا بیا څه مطلب چې متقین یې خاص کړ؟ خاص مو کړه که یا وایي لأنهم ينتفعون به. قرآن ځکه د متقیانو دپاره هدایت بلل سوی دی چې ګټه متقیانو ځینې اخیستې ده. دا نور خلک داسې دي چې هدایت یې نه لکه قرآن چې د دوی لپاره هدایت نه وي. په صحیح معنا ګټه چا اخیسته ده؟ دا یو قسم سیما ده. دوم قسم سیما واوري. یو سړی دی د حق چغه اوري، د حق خبر اوري، کلام یې واورېدي، قرآن و سنت پېژني. یو وایي اورېدي که نه واورېدي؟ په پوهېږي هم. په پوهېږي چې ولا ملا صاحب دغه وایي، دا آیاتونه دغه وایي او دا حدیث شریف دغه وایي. پوهېږي هم اوري هم. الله عز وجل سالم غوږونه ورکړي دي. ماشین یې نه دی ورتړلی. په پوهېږي هم لیکن عقیده نه ورته لري. اوري بس ګډ دي، ملایان دي، ګډ دي، استیشنونه دي، راډیوګانې دي، تلویزیونان دي، ورسنۍ دي، ګډ دي. اوري په پوهېږي هم چې دغه د جنت دی، دوزخ دی، حساب دی، کتاب دی، مرګ دی، هدیره ده، ولی کرم دی، فاتحه ده، کیسه ده، دا ګرد اوري لیکن عقیده نه ورته لري. په ښکاره تا ته وایي چې زه عقیده ورته لرم. په حقیقت کې د قرآن و سنت ته په حقیقت کې د دې حق چغې ته دی د حقانیت و صداقت عقیده نه لري. علما لیکي چې دغه سماع او اورېدل د منافقینو دي. دا منافقین دي. په ښکاره ځان مصلحین بولي. واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. کله چې دې منافقینو ته وویل سي چې فساد مه کوئ په مځکه کې، فساد مه کوئ، فساد مه کوئ په مځکه کې، د امن مه خرابوئ، مشکلات مه جوړوئ، دا ټولنه سره راټوله کوئ، مې پاشي. قالوا انما نحن مصلحون. دوی څه وایي؟ په حقیقت کې خو اصلاح والا موږ یو. انما نحن مصلحون. الله عز وجل څه فرمایي؟ الا انهم هم المفسدون. خبردار یقینا بېشکه دوی مصلحین نه دي، دوی مفسدین دي. ولکن لا یشعرون. په ځان نه پوهېږي. په ځان نه پوهېږي. نو دا کومه سیمه سول؟ اوري یې په پوهېږي، عقیده او عمل دا د منافقینو سیمه سول. درېیمه واورئ، حق کلام یې واورېدئ. ملا صاحب نن پر منبر ښه خبرې وکړې، په پوه هم سو، سر یې په خلاص و چې ښکاره حکمونه یې بیان کړه. میراث یې راته بیان کړي چې خور ته ورکړه حصه، د عمه کې حصه ورکړه، د بیبي خاله حصه ورکړه. نه دا مثالونه دي. ښه خبرې وکړې، ولا سر مو هم په خلاص، ولا ښه خلاص راته ګډو. او خو جمیل منځه ته راځي نو عقیده و ایمان و یقین و باور هم پر لري. او صحیح ده، دا خو د خدای کلام دی، دا خو رښتیا دی، لیکن عمل نه لري. دا ګناهکاره مسلمانان دي. دلته بیا یو شی غنیمت شته. د ګناهکاره مسلمان او د منافق تر مابین فرق څه دی؟ چې منافق د حقانیت عقیده نه لري، هغه قرآن نه مني، وایي دا ایله کیسه ده، العیاذ بالله. لیکن ګناهکاره مسلمان چې هغه وایي وکړې وامې اورېدي، ولا په پوس ولم ښه خبرې وکړې، زه عقیده پر لرم چې قرآن زموږ کتاب دی، خو زه دا یم لمونځ کوم، لیکن عمل نه لري. دا ګناهکاره مسلمانان دي. کم چوکاټ ته ور ولوېدلو. درېیم نمره راوځو چې اوس دغه کیسه زما او ستا په ټولنه کې چې اورو یې ملا صاحب ګډ دی، په پوهېږم ولا سر مو په خلاصېږي. په کندهاري پښتو وایي ترجمه راته کوي، هغه تفسیر راکړه چې په کندهاري پښتو لیکل سوی، دغه ترجمه راکړه ډېره وساده وایي. او عقیده هم الحمدلله موږ تاسې ټوله دل چې مسلمان عقیده نه لري، هغه دلته څه کوي چې لمانځه ته راځي، څه ګټه ورته کوي. په دې خو ولاړ سوی اروپا هلته هغه ورزش وکړ، ورزش بیا تر ګټه درلود چې عقیده نه لري. دا درېیم قسم سیما ده. دا ګناهکاره مسلمانان دي. څلورم قسم سیما واورئ،
قرآن یې واورېدی، حق کلام یې واورېدی، په پوسو عقیده او ایمان خو وختي له باندې لري، لیکن عمل هم ورسره کوي. دغه کسان دی الله په قرآن کې ستایلي دي، اولئک هم المؤمنون حقا. الله عز وجل فرمایي دغه پس ایمانه مسلمانان دي، اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا هغه کسان دي چې پر هدایت دي او دا فلاح موندونکي کسان دي. اولئک هم الفائزون، دا کامیاب کسان دي. اولئک هم المتقون، دا پرهیزګار کسان دي. اولئک هم الراشدون، دا رشد والا کسان دي. اولئک حزب الله، دا د الله عز وجل ډله ده. په څونو نومانې ستایي زموږ د چې ډېر پر ګراني شراغه او ګلاغه ورته وایي، نه نړۍ چې پر معنی باندې ډېر ګراني، نو دوه نوم یې د نازه پرې شي. ګل هغه دی، پلانکی هغه دی، څوک خوا بدنې کې دا د ځانې مې وداسې دي، پلانکی هغه دی، پلانکی هغه دی، څو نومانې پرې شي. د نازه دوم نوم، درېیم معاینه بولا که در باندې کښېږدي، خوا ډېرې بې قریبه بولي، وایي که ته مړ سولې ګرانه زما ژوند ولاړې، هغه درواغ وایي، ژوند یې نه یې تللی.